تاسو به نن بیا د میډیا د لارې خبر سوي یاست چې په امریکا کې د ناروې په ښار کې یو بدبخت ملعون پادري عیسائی بیا د قرآن د سوځلو دسیسه جوړوي او بیا یې مجلس او بیا یې غټ پروګرام جوړ کړی دی پر عالمي سطح باندې د قرآن د سوځلو دسیسه جوړوي. خو الحمدلله الله جل جلاله د قرآن حفاظت زما اخیسته ده. هلته یو بهادر ځوان د ولی خان په نامه ده پیدا کیږي، افغانی دی، هغه مجلس ته وردانګي، هغه پروګرام خرابوي، قرآن د سوځلو څخه بچاوي. اے مسلمانانو تاسو وګورئ نن مې پر اسلام پر مذهب باندې د هر طرفه واري شروع دي. مسلمانان ستاسو ضمیر ښکاره کوي، ستاسو ضمیر ځان ته معلوموي. یو حال کې مې د نبوت په نامه باندې غلط فاسقان فاجران کذاب پیدا کیږي، هغه د نبوت دعوه کوي، او بیا بل ذلیل پیدا کیږي، هغه بیا د نبوت دعوه کوي. هلته هم الحمدلله یو افغان ملي اتل یو ځوان د اسلام مدافع قهرمان پیدا کیږي، هغه بدبخت لعین په مردار وینه باندې هغه د جج ځای ټول مرداروي او لړی الته دی مرداروي. الحمدلله محترم قرآن دا د الله کتاب دی، دا ابدي کتاب دی، دا به در همیشه پورې وي، دا در ټولو کتابونو سردار دی، ټولو دینی او دنیوي علومو مرکز هم دغه قرآن دی. دا پر د الله رسول محمد رسول الله باندې نازل شوی دی. د بني آدم د ټولو بني آدم د پاره دا د هدایت سرچشمه ده او پر ټولو باندې د ایمان راوړل لازم دی. خو د دې قرآن د حفاظت ذمه الله اخیزه ده. الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله د قرآن د حفاظت یو داسې حیرانونکې ذمه او انتظام جوړ کړی دی چې د 1400 کال راهیسې تر ننه پورې الحمدلله نه د قرآن په صورت کې، نه د قرآن په آیات کې، نه د قرآن په حرف کې، آن تر دې چې نه د قرآن په زور و زیر کې تبدیلی رااله. دا بدبختان، دا ملعونان هر وخت دا کوشش کوي، دا ناکامه کوشش وي، دا پر خپل مخ باندې خپل لاړې ټکل دي، دا قرآن ته هېڅ تاوان نه رسېږي. د دې د سازشونو ذریعه باندې زموږ حوصلې هېڅکله نه کمیږي، نه مسلمانان په دې باندې شاته راکړلی شي. د قرآن د خلاف ډېر سازشونه جوړ شوي دي، ان تر دې چې د اسلام د خلاف هم سازشونه جوړ شوي دي. ګورئ مسلمانانو دا کفار دې ته وهڅېدل پر مسلمان باندې توره و جنگ استعمال کړي. الحمدلله مسلمان میدان ګټلی دی. افغانستان د نن څخه څو وخت وړاندې دا دسیسه جوړه کړې وه چې موږ به د افغانستان نوم میټاوو، اسلام نوم میټاوو. نن الحمدلله خجله دي، رسوا دي، بدبخته دي، نن پر ګونډو باندې سپاره دي، زارۍ کوي، هسې د وړو یو پزه جوړوي په دا نامه او په دا نامه باندې. هلته الله وشرمول، ډالر استعمال کړل. الله د مسلمانان عقیدې په دې نه ور خرابې کړلې. مسلمانان خپل دین او اسلامي غیرت ښکاره کړي، ډالر پر مخ ور وپاشله، هر لارې و استعمال کړل، هېڅ لار باندې مسلمان شاته نه کړي. یوه دغه لار ده چې نن دی د مسلمانانو زړونو ته جټکې ورکوي. تاسو وګورئ کله کله پر انسان باندې په دنیا کې داسې حالت راځي، یو داسې تکلیف او داسې صدمه راځي چې مسلمان هلته حواس کار پرېږدي، ان تر دې چې ګونګی سي، خبرې هم نه اوري، خاموش پاتې سي. خو په اسلامي او مذهبي کارو کې هم داسې یو وخت پیش راځي چې هلته داسې ناوړه پیښه وسي چې مسلمان د ډېر تکلیف د وجې څخه، د ډېر پریشانی د وجې څخه، د ډېر زیات غم د وجې څخه هلته دی ګونګی سي، خاموش پاتې سي. نن دا کافرانو هر څه دسیسې وچلولې، هغه ناکامې سولې. اوس دا کوي دلته قرآن ته ور واچوه، دلته مسلمانان چې کوم دی هغه غمزپله کوي او غمزده کوي، د مسلمانانو زړونو ته جټکې ورکوي، د مسلمانانو زړونه ور مجروحه کوي. دا باندې انشاءالله زموږ حوصلې مضبوطه دي، موږ به هر وخت د دې دفاع کوو، د دې پر مقابل به درېږو. دا ملعونان به همیشه تباه او برباد وي، دا به ځلې دا قرآن ورته نه اچي، دا دغه اور په ذریعه خپل ځان د جهنم ورته اچي.
دا پر قرآن ناړې نه ټکي، دا پر خپل ملعونه چهره باندې ناړو ټکي، دا قرآن نه سوځي، دا خپل ځان او خپل ټول عیسیت ته دا تاوان رسوي، هغه په اور کې اچوي. تاسو وګورئ د نن څخه وړاندې په 2010 کې ګوره دا قرآن سوځل عالمي مسله ده، دا مذهبي مسله ده. پر دې باندې مسلمانان مشران ملکیان مشران باید اکشن نه واخلي. دا باید مسلمانان د هر ملک خپل د هغه ملک سفیر راوبولي چې دا کومه دسیسه شروع ده، دا کومه خرکوسي شروع ده، دا د اسلام مخالف دي. ګوره د نن پورې هېڅ کله دا نه ثابت شوي چې مسلمان دی د عیسیت دین ته تاوان رسولی، مسلمان دی تورات ته تاوان رسولی. زموږ ایمان پر تورات هم دی، زموږ ایمان پر انجیل هم دی، زموږ ایمان پر زبور هم دی. دا چې دا بدبختانه قرآن نه مني، د قرآن منکر دي. دا علامه کې په 2010 کې پر عالمي میډیا باندې پر عالمي شعار کې په ښکاره توګه باندې قرآن ته اور واچول سو. بیا په 2019 کې د الیاس عمر په نام، عمر الیاس په نامه باندې یو بهادره غیرتمن نوجوان د اسلام مدافع مجاهد را ولاړېږي، هغه پروګرام یې ورړنګوي، قرآن د اور څخه حفاظت کوي، ځان اور ته اچي. او بیا یو ځل بیا په 2020 کې په اګست کې دا بدبخته بیا راولاړ شوی دی. په امریکا کې د ناروې په ښار کې بیا یو پروګرام جوړیږي، هلته بیا قرآن سوځول کیږي. خو الحمدلله هلته بیا یو بهادر افغان پښتون دا راپورته کیږي، هلته د قرآن دفاع کوي، هلته ځان اور ته اچي، هلته ځان سوځوي، خو د قرآن دفاع کوي. موږ په خپل وینه د قرآن دفاع کوو، موږ په خپل سرو د قرآن دفاع کوو. په دې باندې کافره هېڅکله ته نسې پر موږ باندې خوړلی، نه په دې باندې زموږ حوصلې کښته کېږي. دا زموږ جذبات نور راپاروي. څومره احمق یې، څومره احمق یې، په پټه کې دې یو کار ایستلی وای، په داسې اعلانیه توګه باندې دا مسلمانان ضمیرونه لري، دا مسلمانان جذبات لري، دا اسلامي جذبه د دوی په زړونو کې ده. دا په دې نور راپارول کېږي، ځان ته نور ور لټې. بدبخته په دې هم نه پوهېږي، ځان ته د ټولو عقلمند وایه، د ټولو بد عقله ته. تاسو وګورئ حقیقت دا دی قرآن دا حفاظت الله خسر. الله څه فرمایي؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وايي موږ حفاظت زما خسر موږ کو. ته قرآن دا خو یو قرآن دی، په دنیا کې نور څو قرآن دی، هغه څوک خرخ مټاوي. دا دنیا کې په لکونو تعداد په میلیونو تعداد باندې حافظان الحمدلله لرو. موږ د 5 کالو را کښنی را حافظته د قرآن ښوونه کوو، د الف با تا ښوونه کوو، بیا د قرآن ښوونه کوو، بیا د قرآن یادولو ته هڅوو، قرآن په حفظ کوو. ستا دا دسیسې پر موږ باندې نه چلیږي. زموږ د قرآن حفاظت ذمه الله خسه ده. خو بدبختانه دغه ګیلامې د اسلام د حکمرانانو څخه ده، دغه ملعونونو څخه ده، دا د امریکې د غلامانو څخه زموږ ګیله ده چې هغوی په هر ملک کې د امریکې یو سفارتخانه لري. دا سفارتخانه ته خو شکایت وکړه چې ولې علامه مذهبي، ولې مذهبي توهین کوي، ولې د مذهب په لحاظ باندې توهین ته ملا تړلې ده. دا زموږ هم په وسپره ده. خو د دغه کسان سره به الله حساب کوي. افسوس د مسلمانانو پر مشرانو باندې، افسوس د مسلمان پر حکمران باندې چې نن امریکا کې علی الاعلان قرآن سوځوي. دی بیا هم خاموش ناست دي، دی بیا هم سفارتخانې نه بندوي، دی بیا هم جواب نه ورکوي. تاسو وګورئ نن په اسلامي مملکتو کې یا عام د دنیا پر سطح باندې د مسلمانانو تعداد تر ټولو زیات دی. 1.2 یو بیلین میلیون نه بیلین اشاریه 2 تعداد د مسلمانان د نړۍ پر سطح. او 50 ممالک د زنجیر د کړۍ په شان باندې پیودلي پراته دي، ګرد څنګ پر څنګ باندې دي. یو دربل بارډران لا نصر درلود مخوس بدبختانه دا بارډران هم په مابینځ کې اچولي. هر قوت د مسلمانانو سره دی، هر ذخیره د مسلمانانو سره ده، لیکن د ظالمان د مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتفاق رنګ کې اختلافات واچول. مسلمانان خپل منځ کې اختلافات باندې اخته کړله، الته خپل کوشش شروع کړي مسلمان اتفاق وکړه. مسلمان مذهبي توهین دي شروع دي. یو ځای کې د نبوت دعوه کیږي، بل ځای کې د قرآن ته اور اچول کیږي، بل ځای کې د قرآن د پښو لاندې کیږي، بل ځای کې د قرآن یا د کلمې نقش په بوټو او په قسم ذلیل شان کې کیږي. ولې د غیرت نه راپاسېږي؟ ولې نه راپاسېږي؟ مسلمانه تا خپل قرآن ته شاګرځولې ده، دغه قرآن به د قیامت په ورځ پر تا دلیل چې تا خو زه منلم د هغه څخه ګیله نه وه،
اخو می دشمن و تا خو زمان علم تا کم حکم کم عمل د زما د حکم مطابق وکي کم عمل د زما د آیاتو مطابق وکي نو مسلمانان قران ته شاګر زده ده داسې به هر وخت مسلمان ذلیل وي داسې به پر سر ټکل کیږي د خدای لپاره مؤمنانو د خپل قران دفاع وکي د خپل نبی د نبوت دفاع وکي د رسالت دفاع وکي د ناموس رسالت دفاع وکي التبه بیا تاسو کامیاب یاست د دې پر خلاف مظاهره کو د دې پر خلاف موږ आवाज پورته کو چې اسم العون د عنده څخه بیا دا جرأت ونه کی چې عالمي سطح باندې پر عام مظاهرهانه باندې د قرآن ته د سوزلو دپاره یو پروګرام جوړېږي دې ته قطعا موږ اجازه نه ورکړو مسلمانانو خپل ضمیرونه راپاسئ خپل ضمیرونه راوهڅوئ د خدای لپاره ویش پاتې سي د خدای لپاره ځان ویش کی الله جل جلاله دې زموږ د قرآن حفاظت وکي الله جل جلاله دې زموږ د اسلام حفاظت وکي دغه ولی خان نامه د دې ته غیرت سلام دی زموږ په امریکا هیواد کې دی اسلام الته ډېر کم چته دی خو بیا هم د اسلام دومره جذبه ورسره ده چې دی الته د قرآن دفاع کوي هر مسلمان ورور باید د قرآن دفاع داسې په خپل سر او مال باندې وکي ولی خان ته زموږ سلام دی الله جل جلاله دې په دنیا او آخرت کې شاد لري د دې غازی اجر به د قیامت پر تاسو ویني قرآن به خپل د شفاعت کې چې الله دا خو هغه دی چې فرمای علی الاعلان سر ور کړی علی الاعلان د دې پروګرام ورلنګ کې اے الله د شفاعت زکوم لہذا د قرآن مینه پیدا کی د قرآن شفاعت ځان آماده کی الله جل جلاله به بیا مشتاس ټول همیشه سرور لري زموږ اسلام به ټول لوړ وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین